كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. زمان محترم ومسلمانان ورونو د ایمان بهترینی شعبی بیانېدلې او په هغې کې مقصد او مطلب او هدف دا و چې موږ او تاسو د ایمان د ښکلې شعبې د ایمان د ښکلې څانګې وپېژنو او بیا د خپل د ایمان د پوروالي او د تکمیل کوشش وکړو، ځکه زما عزتمندو چې ایمان ډیره لویه سرمایه ده. ایمان د انسان د دنیا د سعادت او د آخرت د کامیابی او د فلاح ضامن دی. د ایمان په وجه باندې انسان رب العالمین ته نږدې کیږي. د ایمان په وجه باندې انسان ته الله سبحانه وتعالی ګناهونه معاف کوي. د ایمان په وجه باندې ملائکې مؤمنانو ته استغفار او بخښنه غواړي، او د ایمان په وجه باندې انسان په دنیا کې خوشبخته کیږي او په آخرت کې الله سبحانه وتعالی د ایمان په وجه باندې کامیابوي. نو د دې د وجه نه په ډیر اختصار سره موږ دا بیانولي چې د ایمان شعبې، د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه د ایمان برخه د ایمان څانګه هغه دا د زما عزتمندو چې الرجاء من الله سبحانه وتعالى. د الله سبحانه وتعالى نه ښه امید لرل، د الله سبحانه وتعالى نه تمه او امید ساتل، ځکه چې الله سبحانه وتعالى زمونږ او ستاسو خالق دی، زمونږ او ستاسو مالک دی، زمونږ او ستاسو رازق دی. زمونږ بل در نشته چېرته لاړ شو. نو انسان باید د رب العالمین نه د خیر امید وساتي او د رب العالمین نه د خیر امید داسې وساتي چې الله سبحانه وتعالی به له موږ سره انشاءالله د اسانۍ معامله وکړي. الله سبحانه وتعالی به زموږ ګناهونه معاف کړي. دا د ایمان یوه لویه حصه ده زما عزتمندو. نو هغه انسانان د انسانانو نه ګناهونه کیږي ځکه چې انسانان کمزوري دي. نو چې زموږ او ستاسو نه ګناهونه شوي، موږ باید ناامیده نه شو، موږ باید د قنوط درجې ته ونه رسیږو، بلکې باید موږ په خپل رب باندې ډېر ښکلی ګمان وکړو چې الله سبحانه وتعالی به زموږ ګناهونه معاف کړي، الله سبحانه وتعالی به موږ باندې رحم وکړي. نو د ایمان شعبه بلکې د ایمان نیمه حصه هغه دا ده چې الرجاء من الله سبحانه وتعالی، د الله سبحانه وتعالی نه امید لرل. الله سبحانه وتعالی فرمایي: نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. زما بندگانو ته خبر ورکه، دا خو نه خبره دي، خبر ورته په دې ورکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زه یقینا بخونکی او مهربانه یم. خو باید سړی بې ځایه زړور نه شي. نو الله سبحانه وتعالی ورپسې وفرمایل: وان عذابي هو العذاب الالیم. او زما عذاب دا یقیني درناک عذاب دی. نو د الله سبحانه وتعالی نه امید لرل او د الله سبحانه وتعالی نه ویره کول دا دواړه د ایمان وزرې دي. وزرې نو دا باید دواړه ښه قوي وزرې وي تر څو چې زموږ او ستاسو ایمان کامل شي. په دې معنا باندې ډیر آیتونه دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ودعوه خوفا وطمعا. تاسو خپل رب راوبلئ
په داسې حال کې چې ستاسو په زړونو کې د هغه ویره وي او په داسې حال کې چې په ستاسو زړونو کې د هغه نه امید تمه او رجا وي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې هغه مشرکان چې د خپلو د باطل معبودانو هغوی ته را مدد شوی، د هغوی نه مددونه غواړي، هغوی خو په خپله د خپل رب نه ویریږي. ویرجو رحمته، او د خپل رب د خیر امید لري، هغوی خپله یریدونکي دي، د رب نه ویریږي. نو د داسې انسان ته ولې سړی را مدد شوی؟ الغرض د الله سبحانه وتعالی نه د خیر امید لرل دا د ایمان یوه مهمه شعبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو یو کس دې نه مري مګر باید په داسې حال کې وفات شي چې دا په خپل رب باندې ډېر ښه ګمان لري، په خپل رب باندې ډېر ښه د هغه نه ډېره ښه تمه لري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدي، زه د خپل بنده د ګمان سره یم، چې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغسې معامله ورسره کوم. نو زما عزتمند ورونو، پکار ده چې زموږ او ستاسو په زړونو کې د ښکلي صفات راجمع شي. د دې خبرو معنا او مقصد دا نه چې بس صرف موږ یې ووایو او نه دا مقصد چې بل یې واوري. مقصد دا دی چې موږ او تاسو پرې عمل وکړو او د خپل زړونه د ایمان په شعبو باندې روښانه کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.